دا ځل د سنبلې په 18مه کابل ښار کې څه تیر شول. روحي درینۍ 19 دی وږي. د سنبلې میاشتې 18مه نیټه د اسلامي جمعیت ګوند د پخواني قماندان احمد شاه مسعود د مړینې له ورځې سره برابره ده. مسعود په 1980 لمریز کال کې د سنبلې یا وږي میاشتې په 18مه نیټه د تاخار ولایت په خواجه بهاودین کې د ځانمرګي حملې په واسطه ووژل شو. 1980 لمریز کال کې د نوي ادارې په راتګ سره احمد شاه مسعود ته د ملي اتل یا قهرمان لقب ورکړل شو او د سنبلې میاشتې 18مه نیټه په رسمي ډول په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوه. له همغه لومړۍ ورځې بیا تر نن دغه ورځ د شاهدانو اونۍ د پیل په نوم د حکومت لخوا په رسمي ډول منځل کیږي او همدا ډول د مسعود یو شمیر ویرکوونکي په دې ورځ د تجلیل په نوم د کابل ښار سړکونو ته راوځي. په تیرو څو کلونو کې دغه ورځ په داسې ډول منځل کیږي چې د کابل ښار عامه نظم ګډوډوي او د خلکو په منځ کې ویره شیندل کیږي. د احمد شاه مسعود ملاتړي د سنبلې په 18مه نیټه وسلې اخلي، پوځي یونیفورم پورتن کوي، د مجاهدینو وخت بیرغ پر موټرونو بندوي او د کابل ښار په کوڅو او سړکونو کې ډزې کوي. د کابل ګرنیزون او نور امنیتي ارګانونه د دغې ورځې له رارسېدو وړاندې په خپلو خبرپاڼو کې د نظم ساتلو، هوایي ډزو، پوځي لباسونو او ګډوډۍ د نه جوړولو امر کوي، خو بیا هم په ګڼ شمېر د مسعود پلویان سرغړونه کوي او عامه نظم تخریبوي. سږکال هم حکومت او حتی د احمد شاه مسعود کورنۍ لخوا له خلکو غوښتل شول چې د غیر قانوني کړنو څخه ډډه وکړي، خو بیا هم د دغې ورځې په پیل سره کابل ښار داسې یوه بڼه واخیسته لکه د جګړې لومړۍ کرښه چې وي. په ترافیک څلورلارې کې د کابل ګرنیزون د یو سرتیري له وژل کېدو وروسته افغان امنیتي ځواکونه لاس په کار شول. په ګڼ شمېر وسلې، موټرې او هغه کسان یې ونیول چې غیر قانوني کړنې او هوایي ډزې کولې. د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا وروسته له هغې جدي غبرګون ښودل شو چې د احمد شاه مسعود ځینو خواخوږو او ویرکوونکو پر امنیتي ځواکونو ډزې او لا اطاعت سرغړونې شروع کړې. کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو د سنبلې 18مې په لمانځونکو هوایي ډزې وکړې او یو شمېر هغه کسان یې ووهل چې د قانون پر وړاندې بغاوت کولو. کابل ښاریانو چې په لومړي ځلې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د قانون ماتونکو سره قانوني چلن لیدلی، د امنیتي ځواکونو له یاد غبرګون خوښ او دا یې د یو نظام ټینګښت او قانون پلي کېدنه وبلله. خودم شاهد چندین صحنه‌های لاابالی‌ها بودم که واقعا که در شهر گشت و گذار مشکل بود. حالا من اینجا دیدم با چشم سر، واقعا فهمیدم که ما نیروی امنیتی بسیار بسیار همینطور صادق داریم. وقتی این کار ما میتونیم دقیق گفته که نیروی امنیتی هم صادق به وظیفه خود باشه. اگر به وظیفه خود صادق بود، صادقانه کار کرد، به ترس حراس نمیگرده دیگه. واقعا قانون تطبیق میکنه و قانون به شکل اساسی تطبیق میکنه. حالا ما که اینجا دیدم واقعا یک وجد حال گرفتم دستای په تیرو 18 کالونو کې دا لومړی ځل و چې افغان ملي امنیتي ځواکونو د احمد شاه مسعود له پلویانو سره جدي چلند وکړ او تر ډیره یې د دوی د ناروا کړنو مخنیوی وکړ. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.